د سواد کې سیلاب راغلی خلکو به پکې ځان لرګي نیول سامانونه به نیول زمونږ یو رشته دار د 16-17 سال نوجوان دی او یو لرګي پسې منډې والي اوبه ته ګیر چاپېره تاو شوې کله چې اوبو ګیر که یو ونه وه هغې ونې ته وختلو خلکو منډې کړې مور ته یې ورله وویل چې بچی دې داسې اوبو منځ کې ګیر دی ونې ته ختلی دی مور را منډې کړې ما د هغې مور درد لیدلی دی ما د هغې پلار چغې اورېدلي دي او درد دې ته وایي مور چغې کړې هی زما بچی پلار چغې کړې هی زما بچی او بچی هلته په ونه کې بره ناست دی او اوبه را تیزې شوې د ونې د دې بیخ نه رو رو په قلار قلار دا شګې وړلې ونه کمزوري کېږي روانه ده ما کتلي دي د مور او پلار د سترګو په وړاندې هغه بچی هغه اوبو د همیشه همیشه دپاره پناه کړو امام بخاری حدیث بیانوي المؤمنون كرجل واحد مسلمانان داسې دي لکه یو بدن وإن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله چې په سترګه تکلیف ټول بدن ناقلاري او چې په سر باندې درد نو ټول بدن ناقلاري منګ ته د مسلمانۍ معیار بیانېږي منګ ته د مسلمانۍ معیار بیانېږي چې میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه لږه غوندې روټۍ به وه او اسې به میلمه سره لاس کته کولو ماشومان به نهرو د کړل موږ خلکو ته تاریخ بیانو د جهاد میدان دی د تندې حالت دی او یو اواز کوي مال اوبه خوا کې بل وی مال اوبه د تندې حالت دی د جهاد میدان دی د نزع حالت دی په هغه ټیم کې دا حقوق العباد دی چې زما دې رور له اوبه ورکا بل وی نه دې بل له اوبه ورکا موږ ته زموږ تاریخ بیانوي ټول د لوږې په حالت کې د تندې په حالت کې دې فاني دنیا نه رخصت شوي دي خو موږ او تاسو ته هغه دردونه پرېښودي چې نن موږ نه هیر دي که نه اتدرون من المفلس د الله پیغمبر فرمایي تاسو ته پته ده په ورځ د قیامت د ټولو نه زیات غریب انسان الله ورسوله اعلم الله پوهیږي د الله رسول پوهیږي موږ ته پته نشته منځ به ورسره وي حج به ورسره وي زکات به ورسره وي د سره به حقوق العباد نه د سره به حقوق العباد نه اے مسلمانانو یاد ساتئ زه تاسو ته بیان نه کوم هغه دردونه در سره نن شریکول غواړم موږ ته خو پته لګي د مرګري وعدې د یار دوست وعدې موږ ټول ملګري ټول ملګري علما راجمه کو ورشو ورته زاری کو مینت ورته کو چې الله مخه پکوا الله در باندې خوشحالي راوسته ده د هغې الله مخالفت پکې مکوا دا ځمکه الله ته سوال کوي مال لږ غوندې طاقت راکا مال اجازت راکا چې دا خلق لکه د قارون ځان ته راکاږم الله دې ځمکې له اجازت نه ورکوي دا د مسلمان طریقه کار نه دی دا د ایمان معیار نه دی چې کله د باندې خوشحالي راشي دی به الله خفه کوي
دا انسان دریزل د توجه مرکز جوړیږي کله چې د پیدا شي د تماشو له خلق راځي او کله چې د وادي خلق د لیدو له راځي او چې کله د فانی دنیا نه رخصت شي نو بیا ټول خلق د تماشو له راځي ابو نعیم الاصفهانی رحمت الله علیه کتاب لیکل حلیہ اغی من نظر نظر الحب الى الدنيا چا دی دنیا ته د محبت په نظر قتل چې بسم دا دنیا دا اخرج الله تعالی من قلبه نورا یقین والزهد الله بده د دریو سيزونو محروم کی دنه به نورانیت ختم شي دنه به اعمال حسن ختم شي د یقین به کمزور شي دا زندگی رب العالمین یو امانت را کړی دی ولی په پزولیاتو کې تیر کو بعضی مجلسونو کې ناس یو بعضی خبرې واورو زما د الله په ذات قسمی زړم غمجن شي زړم خپشي منګه وضاحت نشو کوله دا د ایمان معیار نه دی یو يهودي دی دغه یو ملګری یو مسلمان دی اور تو مسلمان شاه مسلمانۍ کې ډېر خیر دی آغا یهودی ورتوی اسلام دو قسمه دی یو اسلام ستا والا یو اسلام د حضرت بایزید بوستامی والا اسلام دی ستا اسلام منم کدا بایزید بوستامی والا اسلام منم زم شراب سکم تم شراب سکے زم دو کے کوما تم دو کے زم پا گناہ صرفا نکوم تم د گناہونو پا دل کی ڈوبیے یو ٹیم دا سے اخا مسلمان بروانو خلق بویل قرآن روان دے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن نند اعمال حسن دمر کمزور شو